أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن درس هغه ان شاء الله د رمضان مبارک د دې میاشتې د عظمت مبارک او د دې د ترغیب مبارک اجمالی تشریح کونو قرآن په خپل د روزه تشریح کوي. روزه سره ویلې شو کله فرش ویلو کومه پیدا ده، لیکن د انسان طبيعت کې طبعا لالچ دی. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله عمل نه ملګری متوجه کول نو یو عربی د عظمت ذکر کی، لکه حدیث کې راځي چې کله بدر له مجاهدین بوتل نو وی ویل چې جنت د وشت شي چې د غیب پلنواله په شان د زمکو اسمانونو. نبی صلی الله علیه وسلم د روزه مبارکه سړي فدی او ګټه تشریح کړي د عمل په نیت باندې یو صوتي بیانو. یو حدیث مشکات کې راځي رسول الله فرمایي چې د روزه په عرش په باندې الله رب العزت بعض بندگان د جهنم د اور نه خلاصي، یعنی دې مېش کې الله زموږ استادو د جهنم د اور نه د خلاصون فیصله کړې ده. دیم د روزه پر اتلو سره دوزخ دروازې بنديږي، مشکات کې حدیث دی. دریم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بدی میش کې یو شپه دا غیر ویل شي د قدر شپه چې بدی شپه کې انسان بندگی وکي دا د زور میشو د بندگی په اندازه باندې زور لري. دا زموږ د امت خصوصیت دی چې الله موږ لپاره کړی دی. عمر مو کم دی لیکن الله وخت زیات را کړی پیدامن. روزه رب العالمین سره خبرې مکي، سفارش بګي پای دنیا کې، لکه حدیث کې دا راځي آیت الکرسی دو شونډې لري یو جبه او دا رب العالمین د عرش د یو خیلان دی د الله تذکرہ کوي، د قشان د روزم د الله تذکرہ کوي، دا بد الله سره خبرې کوي. مبارک بدی هغه شاله شغا د روزه اهتمام وکي. شیخ الاسلام ابن قیم دا خبره ذکر کړې ده پنځمه پیدا و د روزه چې د مؤمنانو د لپاره باغچه ده. سړی پای کې خوشاله نو بکار ده چې موږ به دې کې خوشاله شو. شپږمه پیدا د روزي اجر د نور عملونو څخه زیات دی. معنا دا چې د لسونه تر وسو پورې اجرونه الله پر روزه باندې ورکړي. نور عملونه وسو او روزه کې یو عمل وکا دومره اجر او دومره اوچتواله. ومه پیدا بګی دا چې کوم انسان روزه ونی شي هغه شهوت خواړه صرف د الله لپاره پرې دی. محمد رسول الله فرمایي د قروجه په ورځ قیامت سفارش کوي چې الله دې سړي زمنګ د لپاره د ارز پر خودلې دین موږ د بارے کې سفارش کو جنت له داخل کې جنت له داخل شي. اتمه فائدہ ده کوم انسان چې روزه نشي رسول الله فرمایي د روزه ماته په وخت کې د الله واجب خوشالي ور کوي او دا هغه شاله معلومات کوي چې په صحیح معنی باندې روزه ونیسي. د ګنا نه به ځان بند کړي فراق وسخنه او به ګرمي می دغه انسان چې کله روزه ماته نه یو عجيبه لذت او خوند شي له الله پریری وکي. نهمه فائدہ رسول الله فرمایي روزه نیون کې لپاره به خوشالي وي د قیامت په ورځ باندې چې کله د الله رب العزت سره لیدنه کوي او ملاقات، عجيبه خوشالي او عجيبه انعامات. لسمه فائدہ د حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د روزدار د خلی د بدبوئی د رب العالمین په نسبت باندې ډیر انتهایی مزیدار ده لکه د عنبر غوندې. حتی تر دې باج علماء دم لیکلي دي چې انسان مر مازګر په وخت کې مسواک هم نه استعمالي تر څو بر د بدبوئی ختم نشي، مګر کچر ته ډیر زیات او چارو مسواک استعمال کې څو منعت به دې کې به نه. ایو لسمه فائدہ دا چې کوم انسان روزه نشي د خلی رب العالمین ډیر مزیدار او کې سبې صادري. دولسمه فائدہ پکې ده انسان چې کله روزه ونیسي دا د ګناهونو څخه ډال له معنا ده د بد خبرونو د شور شغبنه د روزه انسان بچ کی. رسول الله فرمایي چې کله د سره چا بحث کو جنجال کول نو دمر ورته چې ان صائم زر روزدار زغ خپل کار کوه. د رسمه فائدہ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روزه د شیطان څخه ډال له دال دا معنی چې په میدان د جنگ کې انسان د دشمن مقابله کې استعمالي دغه د مرمونو د خوشو نزان په بچی نو موږ به د ابلیس نشي بچیږو پر رمضان باندې په دې روزه باندې. سوار لسمه فائدہ د رسول الله په احادیث کې معلومیږي
روزه د باطل څخه ډال دی انسان چې کله روزه ونیسي الله به د باطل نه ډیر لري ساتي بنسمه پیدا رسول الله فرمایي روزه د دوزخ د اور څخه ډال دی کبه دې دنیا کې به صحیح معنا باندې موږ تاسو روزه ونی ولا د محمد رسول الله د قول موافق الله رب العزت د جهنم د اور نه موږ تاسو بچي زموږ تاسو د ټول عبادت په تقریبا باندې دی شپږمه پیدا روزه چې دا ودا انسان د بد خبرو او شور څخه منع کوي ولسمه پیدا روزه انسان د بد رد او جنگ څخه بچ کوي لکه حدیث مشکات کې دام راځي ترغیب الترهیب کې د امام الحديث محمد ناصر الدين الباني په تحقیق باندې اتلسمه پیدا انسان چې کله روزه ونیسي وي د انسان بل د جنت په دروازه باندې ور داخل کی شغیل ویل شي باب الریان د تګو دروازه هغه انسان په دې باندې داخلي شي روزه نیولي روزه کې لوګم په انسان باندې راځي دا تندم خو لیکن تند په انسان باندې زیاته تمامېږي په نسبت سره لوګیلا ذکر رسول الله دلنوم کې خود باب الریان نو نسمه پیدا پکې دا چې کله روزه راځي د دې سره شیطانانو پیرین تړل کېږي مشکات کې حدیث دی یو سل 3 نمبر صفه نو زه الله بنا سوال لازم چې ډېر انسان باندې روزه کې د شکارونه کوي چې هغه بل وخت کې نه کوي دا څنګه شیطانان تړل شي وي دي یو خدا چې د نفس ګناه سره عادت شوی دی نو د اثر خامخا پروت دی دویم وړه شیطانان تړل شي وي دي وای غټ تړل شي وړه را خوشي شلمه پیدا د روزه پر اتلو سره د جنت دروازې رسول الله فرمایي اخلاصي د جنت دروازه یو اجتماع پیدا پر روزه کې الله رب العزت د لوري خوانه اعلان کیږي چې اے سړی د خیر غوښتنه کوا او د شر څخه ځان وساته دوی اجتماع پیدا چې کله انسان روزه ونیسي الله رب العزت به دې انسان د لاسه تقوا را ولې ځکه د یو ستر نعمت دی قران کریم کې رب العالمین فرمایي چې الله رب العزت به تاسو له د روزه د وجنه تقوا نصیبوي چې الفوائد کې تقریبا دغه وش 55 پیدا ذکر شوی دی درشتمه پیدا دار چې د روزي میش د خیر او د برکت میشتا انسان له روزونه ول باندې خیر الله حاصلي او برکت سلیرشمه پیدا رسول الله فرمای روزه پر مسلمانانو د لپاره سفارش کوي چې الله دا بنده وبخا او دا سفارش به قبلي کې هم قران هم روزه پنځشتمه پیدا رسول الله فرمای هر انسان چې روزه ونیسي د ایمان د قباله او د ثواب د غوښتلو د وجه د دې انسان د ټول ګناهونه رب العالمین معاف کوي چې روزه دی ونی ولې د ایمان او د ثواب پنه بخاری کې حدیث مشکات کې شپږشتمه فائدہ رسول الله فرمایي روزه د انسان لپاره مضبوطه قلا ده ترغیب او ترهیب کې دا روایت ده لکه څنګه چې قلا کې انسان دنه نشو به دشمن پاغه باندې وسی کوي نشي ګرولې ته به دغه شان رب العالمین د دشمن نه چې ابلیس به دې باندې بچ کېږي وښتمه فائدہ علماء دا ذکر کړی د رسول الله د حدیث نه چې د روزي نسبت الله رب العزت ځان لکړي لري څه مطلب د نور عملونو بدله الله د ملائکه په واسطه ورکي اما د روزي بدله الله په خپل ورکي دویم امام شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه فرمایي د دې دا مطلب دی چې کوم انسان روزه ونی ولا الله رب العزت فرمایي د روزي په ثواب کې د سړي زو وګټل ما روزدان ځان الله وګټلو الله د دشو اته اجتماع پیدا چې روزه کې نفل عبادت د الله په نسبت باندې د فرض عبادتونو په اندازه باندې قبليږي نه اجتماع پیدا روزه کې فرض د الله رب العزت په نسبت په اوی عبادتونو باندې بدليږي درشمه پیدا د روزه د صبر میاشتا د صبر ثواب او بدلا هغه جنت ته نو کوم انسان چې روزه ونی ولا محمد رسول الله فرمایي د شړې رب العالمین جنت لور داخل کی چې روزه ته پیدا یو درشمه پیدا روزه د همدردی او د احسانات میاشتا د فقیرانو مسکینانو کندو مجاهدینو مهاجرینو بندیانو ضعیفانو سره او د درشمه پیدا د روزه په میاش کې الله رب العزت د مؤمن د رزق زیاتوي کله په مقدار سره کله په کیفیت او کله په برکتونو درې درشمه پیدا دادا روزه ماته ورکولو دا انسان لا د انسان ګناهونه معاف کوي او د نفس جهنم د اور څخه بچ کوي او په دې باندې روزه نون کې په اندازه باندې ثواب دل ورکوي څه مطلب یو سړی روزدار دی او به ورته ونی ولې ډوړې دی ورته ونی ولو کې خو دلواغه وخوړه څومره اجر چې داغه د عمر اجر بل الله تعالی درکې کمال دار چې په دې ویش کې خلک اثار وکي د خلکو باندې خرچي وکي خرچي څلور درشمه فائدہ ده هر انسان چې روزدار مول کی الله رب العزت به د داسې حوسه او بدل ورکي چې رسول الله فرمایي دا به بالکل تګ کېږي نه تر څو جنت ته ور داخل شي د کوثر او با پنځه درشمه پیدا ده د روزي مش اول رحمت منځ بکنه ده او اخر د ور څخه خلاصون دي شپږ درشمه پیدا ده
روزدار ته اخر روزې نه ول سره ګناهونه بخلې کېږي لکه مزدور ته مزدوري په اخر کې ورکول کېږي او دا یوازې ليله القدر شپه پورې ځنګړین ده بلکې په ار شپه کې و درشمه پیدا رسول الله فرمایي جنت کې استکیږي روزې ته د کال اول څخه د کال اخره پورې نو کله چې د روزې اول ورشي نو کېسته حوار اولو زی د جنت پر پانو د جنت په کېسته حور باندې او دا حور وای چې اے ربا وګرځاو مونږ د جنت والا وسخه داسې خوندان چې موږ سترګې ور باندې یخش او هغه سترګې په موږ باندې یخش د قشن به حکیم دروایت راوړی او ته درشمه پیدا ده چې پروژه کې پېشنمه راضي او انسان چې دانش رسول الله فرمایي دله برکت پکې راځي نه درشمه پیدا ده روزه منه کوي د نفس خواهشاتو څخه چې نور عبادتونه کې دومره قوت نشته چې امام قرطبي فرمایي چې بده کې څومره قوت موږ الله خود لري د خواهش باندې سلوي کومه پیدا ده روزه د الله د بنده په مابین کې ورځ دی شرار بل چا معلومیږي نه د الله څخه پرته نور عبادت ښکاری مونږ دې روزه نه وغه جهاد دی حج دی بل یو څلوي کومه پیدا رسول الله فرمایي هر انسان چې روزه ونیسي یو ورځ د الله تعالی د رضا لپاره او په دې سره خاتمه وشي نو دا به جنت له الله رب العزت داخل کی زمونږ وسو صرف اسباب د جنت داخلي دوه الله برابر کړی دي دوه څلوي کومه پیدا رسول الله ابو مامه باهلی له ویلي چې لازم را پتا باندې روزنه ول زکه د دې برابر نشته په اجر او عمل کې ک انسان څومره عمل نو کې هغه دې بشره شي نه درې سر وختمه پیدا ابو سعید خدری فرمایلی دي چې محمد رسول الله فرمایلی دي هغه انسان چې روزه ونیسي د الله په لار کې نو الله به د مخ او ذات په دې ورځ باندې د روزې څخه د روزې سره د دوزخ د اور څخه اویا کال لري کی یو سره روزه ونیسي رسول الله فرمایي د دې انسان د مخ رب العالمین د جهنم نه اویا کال لري وساتي نتیجه دا جنت ته به داخل شي څلور وختمه پیدا محمد رسول الله فرمایلی دي هر هغه انسان چې روزه ونیسي د الله په لار کې نو د دوزخ اور به تر سلو کلونو په مزل دا سړی الله تعالی لري یو روایت کې څلوي او بلکې سلا پنځه وختمه پیدا محمد رسول الله فرمایلی دي هر هغه تن چې روزه ونیسي د الله په لار کې نو الله به د او د ور ترمنځ یو کنده او لري والي وګرځي لکه د زمکه او اسمان ترمنځ دومره بسانه د ور لري منه د 500 کالو په اندازه شپږ سل وختمه پیدا محمد رسول الله فرمایلی دي چې پنځه منځونه او یو جمعه تر بلې جمعه پورې او روزه تر بلې روزه میش پورې دا ګناهونه ختمون کړي هغه سره لپاره چې د دې ترمنځ دی انسان کړي شرط پکې دا چې د غټو ګناهونو ځان وساتي معنا ده وس چې تاسو ژوندۍ ولا تر روانو شي پر چې څومره ګناهونه تا کړی هغه ټول الله په دې باندې معاف کوي یا تیر کال وصل وختمه پیدا رسول الله فرمایلی دی چې د الله رب العزت لوري مال جبريل په دې باندې خبر راکې چا چې دروشي مې شومندله او دته به بخنه ونشوا او د دوزخ اور ته داخل شو نو الله رب العزت د انسان د خیر نه لري کړي دی او تو ور باندې امین وای معنا د شي انسان دی الله د خیر نه لري کی او د شي محمد رسول الله خیری کړي دی جبريل خیرا کړي دا ځکه دا خیر نه لري شو بشر باندې وروا وختو اته څل وختمه پیدا محمد رسول الله فرمایلی دی چې د الله د لپاره په هر ورځ جماعت کې د اور او دوزخ څخه خلاص شیدون کې شته نو روزي سره انسان د دوزخ نه خلاصي کې ترغیب او ترهیب کې د حدیث دی نه څل وختمه پیدا رسول الله فرمایلی دی چې د روزي په شپه او ورځ کې الله رب العزت انسان د دوزخ څخه خلاصوي او د مسلمانانو دعاګانې به کې قبلېږي 50 پیدا رسول الله صحابي ویلي ته شاهد د ایمان توحید او د رسول الله د رسالت او پنځه منځونه کوي او د رمضان روزه نشي او د رمضان د شپې عبادت کې قیام الليل تراوی تدریکونو شهیدانو څخه ایمان ده چې کله ته ایمان راوړو توحید دی ومنلو د رسول الله رسالت دی ومنلو پنځه منځونه دی وکړه او د رمضان روزه دی ونیولا او د شپې قیام الليل دی وکي الله رب العزت په ورځ قیامت دریکونو شهیدانو په سب کې راوچید کی نو دا یو څه پیری موږ تاسو د عمل په نیت باندې ترغیبا دا ذکر کړی چې در څو رب العالمین موږ تاسو ور باندې عمل نصیب کی او الله رب العزت موږ تاسو د قبول شوی روزي توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله